سلامونه د یاران میډیا او یاران ویب سایټ درنو لیدونکو په لومړي سر کې درته د نیکمرغه لوی اختر مبارک وایم. اختر مو نیکمرغه سه. د اختر د خبرونو په لړ کې نننۍ خبرونه مو ځانګړې کړې ده په کندهار کې او په دغه سیمه کې مطرح لیکوال او سوداګر ښاغلي حاجي عبدالظاهر سرک ده. د سره به د تیرو او اوسنۍ اخترونو ترمنځ فر توپیرونو باندې غږیږو د ترڅنګ د مخکینی او اوسنۍ رواجونو او ورسره به په څنګ کې یو ځانګړې برخه چې دغه د خاطراتو برخه ده ځینې خاطرې به هم اورو. تر ټولو مخکې ښاغلي سرک صاحب محترم شراغلاس درته وایي اختر مو مبارک سه. مننه ستاسو مبارک سي. خدای د اختر په ټول مسلمانانو پر د خیر کې خدای د سولې اختر وګرځي. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پښتنه په دې باندې راپیل کوم چې اوسنی او مخکینی اخترونو ترمنځ کومې د خوښۍ څخه ډک اوسنی ښکلې دي او کوم مخکینی یا مخکینی خو په دې ښکلې و چې هلته د سولې حالت و، د آرامۍ وخت و، د تعلیم وخت و، ټول خلک په خپل کور باندې خوشاله آرام ناست و، نه جنګونه و، نه قتل و قتال و، نه امنیت هم ډیر سم و. اوس خو نو بیخي دا شان ډېر شوي دي نه، نو هغه ډېر د خوښۍ او د خوشحالۍ اخترونه وو. که دا راته ووایاست ستاسو د وخت اخترونه څه ډول وه چې تاسو ویل چې د خوښۍ څخه ډک وو؟ څه ډول خوښۍ څرګندوله؟ یو خو دا دی چې اختر د سن په تقاضا هم اړ لري. هغه وخت نو موږ نوي ځوانانو یا به کشرانو یا به کوچنیانو، نو کوچنیانو تلوسه وه دا خوشحالي مراسم ته بیخي ډېر وي او ډېر به خوشحاله وو. نو په دې خاطر باندې دغه کوچنیان یا هغه د آرامۍ وختونه وو، د خوشحالۍ وختونه وو. ټول مشران په خپل ځایو باندې وو. نو اوس خو مشران ټول ولاړل او پاس وله یا ووژل شوله. نو په دې خاطر په هغو کې د خوشحالۍ احساس ډېر کېدی. که راسو تاسو ځینې وخت په ټولنیزو رسنیو باندې خپل د ژوند خاطرې هم شریکوي، هغه بېلابېلو وختونو کې مو ځان سره یادښت کړي او بیا یې خپروي چې ډېرې تعقیبونکي هم لري او په ښه پسې او ساده ژبه باندې وړاندې کوي. د دغه څخه مو اصلي هدف څه دی؟ د خاطرو نشرول هدف خو نو دا دی چې دا نوی نسل، نوي ځوانان په دې پوه شي چې یو وخت موږ څنګه افغانستان درلودی، موږ څنګه ژوند کوو، یو وخت د دې ځای عنعنات او کلتور او رسم رواج یو وخت څنګه وه. هر شی موږ درلودله، ښه تعلیمي مؤسسات مو درلودله، ازادي مو درلودله او امنیت مو درلودی. نو زما هدف دا دی چې نوی نسل او ځوانان په دې پوه شي چې یو وخت موږ دغسې افغانستان درلودی، داسې نه ولکه اوس چې دی. بلکل معلومه خبره ده، بېلابېل خاطرات لري او ډېر نشر سپارل شوي دي، حتما به ستاسو سره نور هم وي. خو زه غواړم چې د اخترونو په باره کې ستاسو څخه یو ښه خاطره واورم چې موږ درک کړو چې مخکیني اخترونه ولې ښکلي وه. تاسو یو خاطره که راسره شریکه کړئ. په دې خاطر ښکلي وه چې یو خو اصلا دا تفاوت د دوه اخترو دا دی، د اوسنۍ و د پخوانۍ اخترو دا دی چې یو شی چې و په هغه وخت کې د اختر خبر ژر نه رسېدی موږ ته. دغه ټکنالوژي و، دغه وسایل چې اوس رواج شوي دي. اوس خو په سعودي کې چې میاشت ولیدل شي 15 دقیقې بعد ټول افغانستان په خبر دی. په هغه وخت کې دا خبرې نه وې. نو ډېر خلک به منتظر وو. یو وخت به حکومت راغلی، حکومت بیا سترې محکمې ته ویل، سترې محکمې فیصله راوایستله، نو بیا به اعلان وکړي. هغه نو ډېر ناوخته و، د شپې تر 2 بجو داسې به خلک ورته ناست وه. حتی داسې ته پېښ شوې ده چې سهار موږ مکتب ته تللي، په مکتب په جریان کې راغلی چې اختر شو. ابداګر مکتبونه رخصت شول، ګر خلک روان د سرات هم خلک راماس ول اختر دی. نو چې وختي به خلک خبر و یا به حکومت خبر و یا به جیش روژې پوره وي مثلا په کوچني اختر کې، نو د شپې توپونه یې لګوله. په دغه اجرو کې توپونه درولي وه، دا توپونه یې لګوله. نو ګر ښار به دا واورېدله، خو دا میډیا نه وه، نه محدود وه، راډیو ارشا نه درلودله. په دا توپو به خلک خبر شول د اختر دی. نو اختر چې به څو سبا به دا ټوله دوستان، د هر چا دوستان د یو مشر کره راله، د دې بیا اختر مبارکي سره وکړلې، چای بېدلې وڅښلې، بیا به په ډله عیدګاه ته تلله. یعنې د هر کور مشران به د خپل کشران پر ځای ځانور راټول کړي وه، نور دوستان به هم پر راټول شول، ټول په ډله عیدګاه ته تلله. او عیدګاه یوه عیدګاه وه په ګر کندهار کې. دغه اوس یې امام ترځي مکتب دی، په دغه ځای کې ګر کندهار لمونځ کاوه. یعنې په هغه کې نفوس کم و. نو په مسجدو کې اجازه نه وه چې څوک لمونځ وکړي، نه په جاموګانو کې. او د سارا خلکو هم اجازه نه درلوده. د سارا خلک به هم ګرد راماس وله ښار ته، بیخي ډېر په زراو انسانان به را روان وه ښار ته. دغه اوس یو رواج چې پاته دی چې د سهار د لمانځه بعد سارا خلک په مسجد کې ډوډۍ خوري. دا یو علت یې دغه دی چې دوی به ډوډۍ وخوړله، په ډک نس به په پښو ښار ته راتلله. په هغه وخت کې د موټرانو وسایل هم کم وه.
نو دغه ډوډۍ علت هغه دی متاسفانه اوس شاید هم د رواج راغلی دی هغه نو بیا پیدا نه کوي هدف هغه و چې دوی په پښو د لیر ځای سره راتلل نو ډوډۍ به خوړلې وه لمونځ بیا په ښار کې وکړي بېرته به کور ته تلل په پښو باندې نو بیا به عیدګاه ته چې به راغله والي به هم راتلی دولتي اراکین ټول راتلله بیا د عدلیې تشریفاتي ګارډ هم ولاړ و کتاب به ولاړ و والي به دا کتاب معاینه کړله د دې بعد چې لمونځ به وسو بیا به والي تللی دا انقطاع و سلامي به ورته وسوله د دې سره سم بیا یو جډیزي کېدله نو بیا به ښار خلکو وویل چې د عیدګاه ماته شوله او د عیدګاه پر مخامخ بیا غټه میله هم جوړېدله څرخونه وه زانګوی وې نور قسم قسم مشروبات خوړل کېدله او څښل کېدله نو کوچنیان بیا ټول هلته تلل هګۍ به جنګولې یا بیا هګۍ خرڅولې د دا زړې عیدګاه پر مخامخ یې خورا زورور میله هم جوړو د یوې ورځې لپاره نو بیا د اختر په دوام او درېیم بیا په 13 ورځه کې دا اوس چې جامع مرګ په مخامخ د کندهار مارکېټ په دغه ځای باندې به شوقونه وه کندهاري هنرمندان وو پخواني چې هغه محمد و سید محمد و عبیدالله جان و ولي محمد و اعظم و نصرالله و دا کسان به غزلې ویلې کمپونه یې درلودله خلک دغه ته ورتله او نور میله بیا لږ اخواته شاهینه خواته میله جوړه وه هم دغه زانګي و څرخونه و کوچنیان به ورتل دلته بې میلې کولې او دوستان به ټول یو د بل سره ورتل په کورو ته او ځینې خلک بیا په هوا کې هم تلل یو خواته به ولاړله میله به یې وایستله اطراف ته وتله دوستان ته یې وایه دونه کوم هغه دا چې تل به راسره دا فکر راسره و چې دلته چې په دغه سیمه کې مشهوره دي په ښار کې هم ستا ولسوالۍ کې خوا د حاجي صاحب یادونه وکړله چې د سهار کاسه یا هم چې مسجد ته به بېلابېل کورو څخه ډوډۍ راوړل کېږي او په ګډه به خوړل کېدل په لامل یې نه پوهېدم چې ولې دوی ما فکر کوي چې دا یوازې د خاطر چې اختر کې سره یو ځای سره کښېني خو یو لامل یې حاجي صاحب اوس واضح کړي چې هغه اوس زه پوه شولم چې هغه یو لامل دا و چې دوی به تلله عیدګاه ته او لاره ډېره وه د پښو لار وه نو په دې خاطر به یې مخکې له مخکې ډوډۍ خوړله حاجي صاحب محترم که دا ووایاست چې په هغه وخت کې د اختر پیل مو ویلي چې د کورنۍ د دوستانو دې څخه قرباني د ټول شان وه خو میلې څه ډول وې مثلا د دغه ځای څخه ځوانان آیا نور ولایتونو ته تلله که تلله هغه کوم ولایتونه وو چې ډېر ځوانان هلته تلل مخکې ولایتونو ته نه تلله چندانې لکه اوس چې ځې اوس نور خصوصا کندهاریان چې وینې چې واسې تا شمال ولایتونه په مخه راخیستي بیخي ډېر روان دي بامیان په دې ډک دي مزار په دې ډک دي پنجشیر ته دي ځي کابل ته دي ځي هرات هم ځي اما په هغه کې نور ولایت ته نه تلل چندانې د دې په خپل ښار کې ساعت تېرو صرف دغه غرنده او پنجمایي او دغه سراو ته تلله باغو ته تلله او ډېرې میلې د غیږې ایستل کېدلې په هر کې به یې غټه میداني جوړه شوله دا اوس چې ولایت دی د ولایت په چمن کې دلته به یې ډېر مخلوق وه غیږې ایستل کېدلې ډېرې دغه میله وه خپله که یوه خاطره د ځوانۍ څخه راته ووایاست حتما بېلابېلې خاطرې سره مخ شوي یاست په اختر کې درته خوږه خاطره څه وه د ځوانۍ په اختر کې البته چې کله ځوانان واست حتما به ځینې خوږې خاطرې اختر ټول تقریبا ښکلې خو ځینې داسې برخې پکې وي چې هغه د سړي په ذهن کې تل پاتېږي هغه به څه اوسېږي موږ خو یو څو کسه انډیوالان سره کښېنستلو نو لوی شی موږ سینما او سینما ته به تللو کندهار سینما فعاله وه د ورځې هم فلم چلېدی د سهار دخوا او د مازدیګر و ماخستان هم چلېدی فلم نو دغه سینما زموږ لپاره دغه سینما ته ولاړو هندي فلمونو فلم به مو ولیدی بیا به نو دوستان سره د شپې دخوا بنډارونه کوله ما مخکې دوستان یادونه وکړه چې حاجي صاحب د خپل ژوند د بېلابېل اړخونو خاطرې له ځان سره ساتلې دي که ووایاست چې خاطرې خو در سره شته آیا ځینې انځورونه مو د هغه اخترونو او د هغه ملګرتیا د وختونو چې څه ډول اخترونه منځله له ځان سره یې لرئ ساتلي مو دي و هغه د بیخي کوچنیوالی دا نه لرو د کیمره خو نو محدوده ورشه نه درلودله یو څه چې ځوانان شوي به هماغه عکسونه او انځورونه لرم هغه راسره شته نو که حاجي صاحب لطف وکړي او دغه زموږ سره شریک کړي موږ به همدا اوس چې کومه خپرونه روانه ده دغه لارې به ستاسو سره شریک کړو ځکه چې ما خو ورته ډېره تلوسه شوه چې مخکې څه ډول کالي اغوستل کېدله او څه ډول ځوانان خوشحاله وه هغه به حاجي صاحب راسره شریک کړي د کالو او دغه اړوند راځو پخوا لباسونه څه ډول و د اوس سره فرق شته او که نه دغه رواج د کالو څه ډول کالي خو نو دغه مروج اما په محدود اندازه و کالي یعنی د ځوانانو په کال کې 2 وار کالي کوله اقتصاد کمزور وو او چا دون اسراف هم نه کوله که اوس یې کوي اوس ځوانان چې ګورم هغه 10 کسه یا 15 کسه ټول په یو رقم کالي کوي بیا نو هر واده ته جلا کالي کوي اخترونو خو پرېږده جشنو تیم کوي یا نور مراسم دپاره هم کالي کوي په هغه وخت کې ځوانانو په کال کې 2 وار کالي کول نوي کالي نو د اختر په مناسبت به کوله او هغه هم داسې کوله چې خیاط بیول په ریټ کښې راواچوه
خیاطان باندې دون کارونه کې دي خیر خو داسې څه چې واسه د لوی غو خیاط کالي راغول ډیر کالي په کورو کې ورېدل انو مور به پرېټ ورواچي پرېټ دا وشل ته دغه سره وپېچي دا ټکر بخې وکي انو دا په هغه کې د کالي د سنول کوس لنډېدل چې پرې به ول لنډېدل بیا به دې پرېټ اوس په یو کال بعد بیا ورده سو د کالي ورده سو ډیر کالي نه کېده په هغه کې دوه وخت کالي کېده په لوی اختر کوچنی اختر خلک کالي کول اجي سه محترم کدا وایس هغه خو د ځواني وختونو او مخکینی اخترونو تاسو د شوالي او رنگینوالي هغه لاملونه مو ویله اوس اخترونو کې صدر ته فضل پور دیات من بدبختی است نه خالي است خو بیا هم ځنی د سچ پغه کې بیا هم سړي زړه سکون پیدا کوي او سنه خوشی انسان تور کول کیږي اوسنی اخترونو کې کوم څه خوشیږي اصلا اختر خو د خوشحالي شي دي د شری نگاه سم اختر باندې شریعت هم دا وایي چې باید خوشحالي څرګند کړي نو اوس خو چې امن سامي کوم مشکل نه نو خوشحالي لري اختر خصوصا ځوانان اوس به دا لار خلکو د کلی ځوانان چې نور ولایت ته ځي نه نو موږ په نو د دوستان راځي د غزای ته راځي د اختر په اول باندې زم د ټول دوستان کړ ګرځم په دوامه به ډیر دوستان د لري راځي انډوالان راځي نور ځوانان لیکوالان شاعران راځي د دې ورسې ریز موږ سره په درېمون د مراسم د دې خلک راځي بس هغه اختر د دې راځي مبارکي سره کې مجلس سره کو نور کوم پروګرام نه لري اخترونه عموما د کښنانو ماشومان لپاره ډیر فضل پوري او ډیر شي د خوشي احساس کوي او بیا زموږ هغه مشران چې دی هغه په اخترونو کې د ځان سره یو بسته اماده کې د پیسو هغه کې امیده پیسې او بیا چې کله ماشومان سره مخ کیږي هغه ورته دغه کې تاسو خپل څه ډول کوي همداسې یو پلان لري مقصد ماشومان لپاره بله و موږ چې کوچنیان وو داسې هر کور چې بارلو په یو غاب کې به نه خود وو او نوکل یې شوه سربیره به کلچه پرې شوه او د کلچې په سر باندې به دوی شوه دوی افغاني دا بیا په جیب کې راواچول یا به دسمال راڅخه ول دسمال راکړه دسمال چې به راوپېچله دغه نو زموږ ډېره خوشحالي وه او ډېر په خوشحالي کېدو نو اوس خو بیا دا نوي لوټونه ورکوي زمانه نوي لوټونه باب سوي دي زه خپله کوښښ کوم چې خپل دوستان ته د کوچنیانو ته پیسې ورکړم خوشحاله کېږي ولې خپل کشمال چې په یاد شي ډېر خوشحاله کېدم نو اوس هم مبارکي وکوم د اختر مبارکي وکوم راځم وروستۍ برخه کې په وروستۍ برخه کې غواړم پوښتنه وکړم چې هغه د شوالي لپاره اوسېږي څنګه کولای شو چې د اوسنی اخترونه د مخکینی غونډې نسې جوړېدلې هدي کلیپسې برابر کو او خو خوشي د غوي پر کم شکی احساس کو نو خدای دا کلچر چې دی یا نه چې دی د زمانه په تیریدو سره تغییر کوي داس نس کېدای چې زه اوسم په کال کې دوه جوړې کړم کوم یا پرېټ کې شوخم یا یو بوټ په کال کې زه یو راځم هغه یو بوټ په اخترو کې بلاګر کال په کې و زمانه د تغییر په حالت کې د تغییر کوي نو دا نیمه تحولات راځي نو په ژوند کې دا ناممکن چې بیرته زړال ته ورسو استاد خبر سره جوتیږي چې د مخکینی اخترو ځنګړې ښکلا چې هغه اختر ته په تلوسه کې و او د اختر په صدوالي کې و ما خدام شي درکم داسې و بله و اختر ډیر خوشاله او کې د عمومي امامونو رواج و د اختر په شپه به در سهار امامونه ډک به د ځوانانو ځانونه به ښه پاک کړي نظافت مراعات یې کاوه انو سهار ته به ښه پاک و به نیم کالي به واغوستله لا به واغوستله دغه اوسنی امامونه چې دي د په اصطلاح نوري شي ګوري دا په هغه کې نه و چنداني بس عمومي امامونه ټول دغه یو مضمون یو ساتیرای مو د ځوانانو لپاره او په وروستۍ کې ځوانانو ته او خپل عمر مطابق کسانو ته کوم پیغام لري کولای شي شریک کړي نو ځوانان ته هم دغه پیغام دی چې کوشش وکړي چې شاختر خوشحالي اختر تیر کی د ناوړ عمل څخه لاس پاخلي خصوصا د نيزمنان چې په چلم اخته دي په اختر کې به ډیر چلم سکي یا سیګریټ سکي یا نور نشو څه نه خدای وساتي په دغه مزیر شان دي چې چلم مانو دا شان باندې کې او ډیر په اصطلاح شوخیونه کې اوس په مشکلات مې سپاري زیونه به خدمت دي زغدي په اخترو کې په اینو باندې کې شاف ازغلي پس شوخي چې ونه کې نو دا به ډیر ښه خبره سي اجازه محترم ډیر زیاته مننه چې خپل قیمتي وخت مشترک مننه سایس مننه خوشاله سلامات دوستانو د اختر په دغه ورځ کې مو شغلي حاجی عبدالظاهر سرک صاحب ته وخت ورستلی او دغه څنګه مو د اختر په اړه بیلابیل څوره ډیر په زله پوری سو او موږ پوسول چې ولې مخکینی اخترونه شایسته او ښکلي و ځکه
دا څومره چې مثلا امکانات کم خو زړونه صفا و او په زړونو کې یو ډول سکون موجود و چې دغه د عموما د اخترونو د رنګینوالي سبب شوی و د همداسې اخترونو په هیله چې ځل بیا په هیواد کې د سولې امن او ورورولۍ لمن خبريږي او موږ بیا هم دغه د خوشي ډک اخترونه لرو تر بیا مو پر لوی مهربانه خدای سپارم او پاته ژوند پاته اختر مو نیکمرغه